تاسو د مونځ دپاره وخت وښکلی شئ او زه دا ولې وایم ځکه چې تاسو د لبو دپاره هم خو 8 ګنټې وښکلی وي. تاسو همیشه هغه شی دپاره وخت وباسئ چې کوم تاسو ته ډېر اهم وي. څنګه چې کله ستاسو امتحان و نو تاسو د ټوله شپې نه سبق ویل. او زه دا خبره منم چې د سحر مونځ پرېښودو ګناه سحر نه شروع کیږي. د سحر مونځ پرېښودو ګناه شپې نه شروع کیږي چې کله تاسو ټوله شپه ویښه تېره کړې وه. ځکه چې تاسو خبر یې چې شپې ناوخته ویده شوئ نو سهار به نشئ پاڅېدی او تاسو خبر یې چې داسې تاسو نه د سحر مونځ پاتې شي او تاسو بیا هم دای کار هر ځل کوئ او تاسو چې 9 بجې ویښ شئ نو داسې نشئ ویلی چې زه خو خبر نه ومه، زما خو په ښه اراده وه مونځ کولو او دا چې زه پویه شوې نه یم، خو تاسو ډېر ښه خبر یې چې شپې به ناوخته ویده کیږئ نو سهار به ویښېدی نشئ او که څوک تاسو ته ویښولو راشي نو بیا هم تاسو نشئ پاڅېدی. نو تاسو ته به خپلې د ټولې بانې پرېښودل پروزي او د ټوله شپه تاسو څه خبرې کوئ چې زموږ وختونو کې که دجال راشي نو زه به هغې ته ډېر وهم او هغه وخت زه به د مسلمانانو فوج سره یم او د امام مهدي سره به یم. زه هغه هر څه خو صحیح دی خو اول د سحر مونځ خو وکړئ، د مازدیګر ماسپښین مونځ او د خپل نور عبادتونه خو وکړئ. که تاسو بهر اوسیږئ څنګه چې د نیویارک کې نو تاسو به ګورئ چې هلته هم تاسو ډېر ښه شیان به میلاو شي او ښه شیان نه زما معنی دی چې تاسو ته جومات کې او داسې ډېر ځایونو کې به داسې خلک میلاو شي کوم چې د اسلام تعلیم ورکوي. نو د نیویارک په شان ځایونو کې هم داسې ښه کارونه کیږي او دا ښه خبره ده چې خلک راځي زده کوي. خو تاسو خبرې چې دې کې یو مسله څه ده چې دین زده کولو باندې خلک ډېر وخت لګوي خو عمل یې هیڅ نه یعنی عبادت نه کوي. نو ټولو کې اول خو تاسو ته خپل د عبادتونه سمول دي څنګه چې سحر او د ماسخوتن مونځ پرېښودل او زه دا خبره هغوی خلکو ته کوم چې کوم دین دپاره کار کول غواړي. نو ټولو کې اول خپل عبادتونو باندې غور وکړئ، د سحر او د ماسخوتن مونځ مه پرېږدئ او هر شی ژوند کې وخت باندې کوئ.